دا ورو سوال کړی دی چې دا خبر موږ اورېدلی دی چې کله د واده شپی هلک او جنۍ یو بل سره میلاویږي په اورنۍ شپه باندې، نو په هغه شپه باندې 2 رکعته مونځ کول پکاري. نو سوال دا دی چې دا 2 رکعته څنګه دي او دا به جهري که دا به سري، او که دعا کوي نو د دعا به څه ټینګي؟ سوال دا دی چې دا 2 رکعته به په څه طریقې دا به جهري کې دا به سري، او که دعا کې هغه به څه ټینګي؟ الجواب اول خو دا خبره یاده کوي چې ښه طریقه ده او مستحب طریقه ده چې یو سړی په دغه شپه باندې 2 رکعته لمونځ وکړي. خو دا د صحابه کرامو نه نقل دی، دې باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه حدیث نه راغلی، خو دومره دی چې د صحابه کرامو نه د سلف صالحینو نه نقل دی چې هغوی به دا کار کوه او نورو ته به هم دا ښووه. لکه په هغې کې یو روایت دوه به راته ووایم. یو روایت کې داسې راځي، امام ابن ابي شیبه رحمه الله او امام عبدالرزاق راوړی دی، په هغې کې ابو سعید رحمه الله دا خبره کوي چې دی د ابو اسید غلامو هغه آزاد کړی وی چې ما واده وکړو نو بعضو صحابه کرامو له مې دعوت ورکړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو له مې دعوت ورکړو. په هغوی کې د چا له چې دعوت ورکړی په هغو کې عبدالله بن مسعود و ابو ذر و او حذیفه بن الیمان رضی الله عنه، وی دوی هم راغلي وو. نو هغوی ما ته دا خبره وکړه، چا؟ صحابه کرام عبدالله بن مسعود ابو ذر حذیفه، هغوی وی دا خبر ما ته وکړه چې کله کور والا دې راشي یا کله چې د ناوي سره ملاقات کې نو 2 رکعته لمونځ به وکړي، او بیا به د الله نه د خیر سوال وکړي، او الله پورې به پناه ونیسي د شر د هغه څه نه چې ستا خواله راغلي دي، یعنې که دې زنانه کې شري وایي الله ماتې وساتي. او بیا ستا ښځه دی چې ته ورسره څنګه ملاقات کې. دویم روایت داسې دی، شقیق رحمه الله وایي چې یو کس راغی په عبدالله بن مسعود پسې، او دا ډېر خوندور روایت دی، ډېر فایدهمند دی، خصوصا د هغه ځوانانو دپاره چې لا واده نه دی کړی او اراده یې. عبدالله بن مسعود وایي چې عبدالله بن مسعود پسې یو کس راغی ورته وایي چې ما د یو جنۍ مې غوښتلې ده، پیغله جنۍ ده، خو زه یېرېږم چې یعنې زما نه کرکه ونه کړي او داسې نه چې زما سره طبیعت ونه لګي، ځکه دا په دې اولني ملاقات کې چې طبیعت اکثر ونه لګي نو دا بیا ټول عمر لا نه لګي بیا، او چې په اولني ملاقات کې طبیعت ولګي کنه نو که دا هلک بدرنګه داسې وي چې د ځمکې په دې مخ د ده نه بل بدرنګه نه په دې ښځې خوښ او دغه شان دا ښځې. نو زه دې نه یېرېږم که داسې طریقه راته وښایي، نو هغه ورته اول دا خبره وکړي چې دا محبت په زړونو کې اچوونکی الله دی، او دا نفرتونه چې پیدا کوي دا شیطان دی. نو کله چې دا ښځه راله فاذا اتتک فمرها ان تصلي وراءک رکعتین، کله چې ته ورلې کمرې ته او دا ښځې دې خواله راله یا ته د ښځې خواله ورلې، نو امر ورته وکړه چې ستا نه شاته 2 رکعته لمونځ وکړي، تا پسې شاته دې طریقه شو 2 رکعته لمونځ دی د سړي نه شاته، یعنې مخکې هلک ولاړي شاته پسې د هغه ښځه او دوی به 2 رکعته لمونځ کوي. دا حدیث امام عبدالرزاق امام ابن ابي شیبه راوړی، دا روایت چې هر یو صورت پکې وي، دې دپاره خاص صورت هم نه راغلی. دغه شان دا به جهري که دا به سري، نو که د ورځې کې نو د ورځې لمونځونه صحیح هغه سري، که د شپې کې نو د شپې لمونځونه جهري. ښه دعا کومه دعا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده، په صحیح حدیث کې امام ابو داود راوړی دی چې کله یو سړی په زنانه پسې ورشي کمرې ته ناوي جنۍ پسې، نو په دې تندي دې ولا لاس کېږي او دا دې وایي چې اللهم اني اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها ومن شر ما جبلتها علیه. یا الله زه ستانه خیر غواړم د دې زنانه او په کوم خیر باندې چې دا پیدا کړی شوی دی،
او یا الله زه په تا پورې پناه نیسم د شر د دې زنانه ده او کوم شر چې دی په فطرت کې پروت دی دا دعا ویل پکار دي خو بیا یعنی حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحدید د دعا نه دی کړی چې دا به د مانځه نه مخکې او که دا به د مانځه نه وروستی هر ټیم چې که د مانځه نه مخکې دغه ذکر وایي او که د مانځه نه بعد وایي خو الغرض چې دغه ووایي او په دې کې ډېر لوی خیر دی ګوره کم ژوند چې شروع شي د مانځه نه او کم ژوند چې شروع شي د داسې قسمه دعاګانو نه هغه ژوند کې الله برکت اچي او کم ژوند چې په ډمتوب سره شروع شي او دمانې راوستي اجراګانې راوستي او ګډوي او پیسې پکې نولي او په حرامو سره یو ژوند شروع شي او د الله سره پکې دشمني وشي نو هغه ژوند کې اکثر برکت نه وي هغه ژوند کې اکثر برکت نه وي ځکه چې بنیاد یې صحیح نه ایښودی شي کله چې د ژوند ابتدا د دوه رکعتونو وشي دغه دعا نه وشي الله سبحانه وتعالی پکې لوی خیر اچي او دا قسمه مسلې سړی هله زده کړي چې کله علماو سره کښېني او دین واوري خو چې د داسې علماو سره کښېني چې هغه ته ته څه بیانې قرآن او حدیث اوتې بوتې درته نه وایي خو چې د داسې مولیانو سره کښېني چې هغه ته ټول د خېټې قصې کوي او اوتې بوتې وایي او بزرګان ویلي دي او بزرګان کته او بزرګان بره نو د هغوی نه به دا قسم فایدې وانه وري نو شرعي طریقه دا ده چې هلک کور ته ننوځي د واده په شپه کوټې ته ننوځي نو چې دوه رکعاته لمونځ وکړي او دا زنانه پسې شاته لمونځ وکړي او بیا دغه ذکر و دا دعا و اوس که څوک وایي چې بړه اوس دوه رکعاته کول په دغه شپه دا راته وایم صحیح ده دا ګرانه خو دا د هغه چا دپاره ګرانه چې څوک د دین سره نه عادت چې څوک د دین سره نه عادت هغه دپاره ګرانه لکه ګوره دا دومره ډز ډوز روان و دا دومره ډمتوب او دا خلک ګډېدو دا ګرانه نه وه دا ګرانه نه وه خو اوس داسې کول چې کمرې ته ورننوځي او دوه رکعاته وکړي د الله د رضا دپاره او دا زنانه ته پسې شاته ودرېږي دوه رکعاته لمونځ وکړي دا ورته ګرانه ده نو دا کار ګران نه دی وجه څه ده وجه دا دی چې دا کوونکی د الله د دین نه لرې ده او د دې قسمه خبرو سره نه دی عادت نو اوس که ته درته دا ووایي چې په جنۍ پسې چې ورننوځي د انډیا سندره به ولګې چې ماحول مزېداري شي لګوي که نه لګوي لګوي نور که داسې د انګریزانو څه طریقه دی ورته وښوه د مینې محبت ته کولو هغه دله هم کوي خو چې کله ورته ته دا ووایي چې دا شرعي طریقه ده صحابه کرامو او سلفونه ثابته ده او دغه دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده نو بیا یاره دغه ټیم کې اوس دوه رکعاته او بیا دا ده ته ګرانه په دې ده چې دا غریب د دین نه لرې دی او څوک چې دین سره عادت وي هلک هم عادت دی جنۍ هم عادت دی دا مسله ده ته هم معلومه دا مسله هغې ته هم معلومه ده بلکې ګرانه پرېږده د دوی دا خواهش دی چې زموږ ژوند د دې نه شروع شي چې زموږ د ژوند اولنۍ خښته چې ایښودی کېږي په دیوال کې چې هغه دی چې موږ دوه رکعاته لمونځ دا د دې نه ښه ده چې ته ورننوځي دا نه چې دا ناروا دي ته ځان سره ګل ویسې او یا مټایي ویسې او یا خواږه دا د دغه هر څه نه دا طریقه غوره ده دا مټایانې دا ګلونه دا خبرې قیسې د هر څه ټیم کې کېږي عام هلکانو دا عادت دي چې ورننوځي به یو تقریر یې زده کړی د هغې شروع کړي او زما د پلار به منې او زما د ورور به منې او دغه یو تقریر دی او ټول یې کوي د کوم وخت نه را روان دي نو چې د دې تقریر نه مخکې که دا دوه رکعاته وشي دې تقریر ته به ضرورت هم رانی شي ولې به رانی شي ته دعا وغوښته چې یا الله د دې ښځې د دې شر نه ما وساته اوس به شر نه یا الله دې کې چې کوم خیر دی هغه ماته نصیب کړه بس او تقریر دې ونه کړو او الله دعا قبوله کړه څه پکې پاتې شو هېڅ پاتې او که ته ټول قرآن ورته ختم کړي که نه او د دنیا دا تقریرونه ورته ټول وکړي او په دې ښځه کې سړیتوب نه وي او تا شروعات ته خیر نه کړي نو فایده پکې نه وي ګوره په دین کې ډېر لوی برکت لوی برکت الله په دین کې اچولی چې کله انسان دیندار وي لکه اوس ښځه او سړی چې کوروالی کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دعا خو ویلې ده چې یا الله موږ دواړه د شیطان نه لرې ساته او موږ له چې کوم ماشوم راکړي هغه د شیطان نه لرې ساته نو چې کله د یو ماشوم بنیاد په دې سره کېښودی شي او دا دعا وویلی شي نو دغه ماشوم کې به خیر نه نو ځکه د دې قسمه خبرو اهتمام پکار دی